چې کله خپل بچی باندې قرآن تکینې او د قرآن ختم به وکړي نو دارنګې مخکې علماء فرمایل چې دارنګې د قیامت په ورځ باندې د شفاعت دریا د هغې لپاره ګرځي او دا د قرآن حق دی په موږ او تاسو باندې دې ته وایي حقوق القرآن موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو الحمدلله موږ او تاسو په الله باندې ایمان لرو دارنګې موږ او تاسو دا منو چې دا قرآن کریم الله رب العزت د موږ او تاسو دپاره د هدایت ذریعه را لېږلې ده او دا قرآن کریم الله رب العزت په آخري پیغمبر باندې نازل کړی کتاب دی چې دا د نبی علیه السلام معجزه ده او دا معجزه تر قیامت د ورځې پورې معجزه ده هیڅ څوک د دې مقابله نشي کولی او کم خلک که راپاڅېدلي دي او د قرآن کریم مقابله کړې ده نو دارنګې الله رب العزت هغې ذلیله کړي دي او په خپل مقصد کې الله رب العزت هغې نه دي کامیاب کړي نو دارنګې د قرآن کریم په موږ او تاسو باندې دا حق دی چې قرآن به زده کوو په خپله به هم قرآن زده کوو په خپلو بچو باندې به هم قرآن زده کوو په هر مور او پلار باندې دا فرض دی لکه څنګه چې په مونځ فرض دی چې خپل بچی د څه وکړي قرآن وښیي خپل بچی قرآن ته کښېنئ د قرآن عالم یې جوړ کړي د قرآن مدرس یې جوړ کړي الله رب العزت چې لومبنی وحی رالېږي لومبی حکم په دې باندې کې قرآن زده کړي اقرأ ولوله دا قرآن نبی علیه السلام ته فرمایي او دارنګې نبی علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین هغه انسان دی چې قرآن زده کړي او نورو ته قرآن ښیي او لومبنی صورت چې الله رب العزت رالېږلی دی هغه صورت اقرا ده نو په دې کې الله رب العزت دوه پیرې حکم په دې باندې کړی دی چې قرآن ولوله لومبی اقرا معنا قرآن زده کړه د قرآن تلاوت وکړه قرآن حاکم جوړ کړه په قرآن باندې فیصلې وکړه قرآن طرف ته خلق را دعوت کړه نو بیا الله رب العزت فرمایي اقرأ وربک الاکرم قرآن اوس بل ته بیانوه چې خپله دې زده کړو اوس بیا بل ته بیانوي او الله رب العزت به تعالی عزت درکوي عزت د الله رب العزت په کتاب کې دی چې کله موږ او تاسو قرآن زده کوو او بیا یې نورو ته بیانوو نورو خلکو ته د دې دعوت ورکوو ځکه الله رب العزت دا قرآن کریم د دې دپاره نازل کړی دی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله د دې دپاره دا قرآن نازل کړی دی چې خلک د تیارو نه رڼا ته وباسي په دې سره انسان د تیارو نه رڼا ته وځي هدى للمتقین هدى للناس د ټول عالم دپاره هدایت دی او دارنګې فایده د دې نه څوک اخلي ایمان والا چې هغه مؤمن دی نو هغه به قرآن زده کوي چې هغه مؤمن دی هغه به خپلو بچو ته قرآن ښیي چې هغه مؤمن دی هغه به د الله د کتاب